نمسته. تاسو د بلاو نوم اوریدلی؟ لکه بلا، جن پیری یا شیخی. دغه موضوع تاسو ډیر په افغانستان کې، په پاکستان کې، په دغه ځای کې اوریدلی دي. صحیح دی؟ بلا څه شی دی؟ په کوم ځای کې پیدا کیږي؟ او په څه شي باندې مین دی بلا؟ بلا ته کوم شی خوند ورکوي؟ بلا یا جن یا پیری د انسانانو باندې مینیږي. هغه انسانان چې ښایسته څیرې لري، ښایسته غږ لري او ښایسته اندام لري، په هغه انسانانو باندې چې شی کیږي؟ بلا مین کیږي. کله چې مثلا تاسو د یوازیتوب احساس کوئ او په کور کې یوازې ناست یې، فکر وکړئ چې ته په کور کې په توره تیاره کې ناست یې، یو شم د لګولی دی. صحیح دی؟ او مکمل اتاق تیاره که، ګروپونه خاموشه که، شم ولګوه. هلته ته خپل غږ وباسه. که چېرې ستا غږ لږ زره ښایسته غږ وي، لږ زره جګ غږ دې وي، او یا هم یو حس ولري ستا په غږ کې نرم وي، په هغه حالت کې جن تاسو احساس کوئ چې جن شته. مخکې له دې نه چې زه مخکې لاړ شم په نورو مسایلو، په نورو خبرو باندې، یو خبره په یاد ولرئ چې دغه مسایل فرهنګي او یا هم زموږ د کلتور په مربوط کېږي، ځکه علم تر اوسه پورې ثابت کړی نه دی دغه مسله. او جن چې دی، بلا چې دی، دا یو نامرئی شی دی، جنس دی. نامرئی په دې معنا چې تاسو په سترګو نشو لیدلی، یوازې حس کوئ هغه شی. او جن په څه شی دی؟ په ښایسته خلکو مینیږي. ما په دې خاطر سره ځان لږ زره خراب نیولی دی، لږ زره مې ځان بدرنګ کړی دی. په دې خاطر سره نه غواړم چې جن ما پسې راشي. دویم، جن په څه مینیږي؟ په څه شي مینیږي؟ بلا چې دی، هغه خلک چې ډېر زیات ضعیفه دي، غم لیدلی، زجر لیدلی، مثلا درد لیدلی، په هغو خلکو بلا چې دی ډېر زر مینیږي. که چېرې ته یوازیتوب حس لرې، یا مثلا خاموش یې، که نه خبرې نشي کولی، په دغه حالت کې بلا تا پسې راځي او تا سره یو ځای کېږي. او ځینې خلک دي چې وایي په زه نه غواړم چې زه مثلا دې سره خبرې وکړم، هغې سره خبرې وکړم، زه هېڅ چېرې نه ځم، په کور کې ډېر ارامه یم، ما ته خوند نه راکوي چې زه چېرې لاړ شم. چې دی په کور کې کښېني، یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځې، څلور ورځې، پنځه ورځې، شپږ ورځې، چا سره خبرې ونه کړي، په کور کې یوازې په یو اتاق کې ځان یې قید کړی وي لکه زندان رقم ته، بلا په هغو خلکو پسې ورځي. چې څومره کولی شئ یوازیتوب مه احساسوئ. لاړ شئ، خلکو سره خبرې وکئ، خلکو سره کښېنئ، قصې وکئ، بنډار وکئ، تلویزیون وګورئ، په یو شي ځان مصروفه کئ. آیا بلاوې کولی شي چې انسانانو ته ضربه ورسوي؟ بلاوې په هیڅ شکل سره نشي کولی چې انسانانو ته ضربه ورسوي. یوازینی شی چې بلا کولی شي، یو وسوسه انسان ته اچوي. کله چې وسوسه انسان ته واچوي، دغه ستاسو د شا رګونه چې دي، دغه رګونه شخ پاتې کېږي، او هغه وخت ستاسو فشار صفر ته رسېږي. کله چې ستاسو فشار صفر ته ورسېدو، تاسو ځان وهئ، ویښتان شکوئ، په ځان باندې داسې مکمل ځان تکه کوئ، په ځمکه ځان وهئ، په اسمان ځان وهئ، په دیوال ځان وهئ، په هر شي باندې ځان تکه کوئ. هغه یو وسوسه ده چې ستاسو وجود ته د بلاو له طریقه راځي. هغه بیا هم چندان ضرر شو ستاسو لپاره. سر مخلاص شو. مخکې له دې نه چې زه مخکې لاړ شم، آیا تاسې په بلاو باندې عقیده لرئ که نه لرئ؟ که چېرې په بلاو عقیده لرئ، په کمنټو کې ستاسو نظرونه ماته مهم دی چې خپل نظرونه وړاندې کړئ. بلاوې په کوم ځای کې پیدا کېږي؟ دا خو صحیح دی چې مثلا بلاو د ښایسته خلکو باندې مین کېږي، یا مثلا څوک چې یوازې وي، یا مثلا سټرس لري، ډپریشن لري، په هغو خلکو ته ورځي، خپل ځان ښکاره کوي، ولې ته نه یې ګورې، یوازې احساس کوي. او د په کوم ځای کې پیدا کېږي؟ بلاوې چې دي په متروکه ځایو کې. متروکه ځایونه هغه ځایونه دي چې ډېر ځنډون پاتې دي، مخکې نه پاتې دي، مثلا څوک نه ورځي، یو څه ورته وایي، څوک نه ورځي هلته، لکه زوړ ځای دی، خراب ویرانه ځای دی، تکه او پارچه دی، لکه په افغانستان کې یا په پاکستان کې هغه زاړه کورونه چې د 150 کالو مخکې پاتې دي، څوک نه هغې خوا ته نه ورځي. بلاوې په یو ځای کې پیدا کېږي. بل چې پیدا کېږي، بلاوې په ځنګلونو کې پیدا کېږي او دشتونو کې پیدا کېږي. مکمل دشتونه دي، ځنګلونه دي، په دې ځای کې پیدا کېږي.
او بل په کوم ځای کې پیدا کیږي په ځمکې د لاندې. کله چې تاسو د ځمکې لاندې نوځئ لکه زیرخانې خرابې زیرخانې چې تاسو لرئ په هغې ځای کې پیدا کیږي او څاګانو کې. هغه څاګانې چې ډېر استعمالیږي نه، موږ خلکو شکولي دي اوبه لري ول استعمالیږي نه. بلاوی په هغه ځایو کې هم چنان پیدا کیږي او هغه ځایو کې بلاوی پیدا کیږي چې هلته انسانان نه ورځي. انسانان چې هغه ځای ته نه ورځي لکه ښار دی یا کور دی یا کلی دی یا مثلا یو فابریکه دی یو شی دی بل شی دی، په هغه ځای کې بلا خپل ځان ښکاره کوي. که چیرې دغسې مسایلو سره علاقمندي لرئ او غواړئ چې په دې مسایلو باندې بحث وکړم او هغه مسایل چې په نړۍ کې حل شوي نه دي، چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کومنټ کړئ چې زه خپل فعالیت ادامه ورکړم. ستاسو سپورټ زما لپاره یوازې سبسکرایب دی، لایک دی، کومنټ دی او شیر کول د نور ملګرو سره. نمسته.